خویندرونو سلامونه او مینه ښاد و آباد اوسئ. روژه مبارکه را روانه ده، ملا مو وتړئ. چې څوک یې په ګټو پوهېږي ډېر ورته خوشحاله دي، او څوک چې ګېډور دي هغوی ډېر خفه دي، وایي روژه راغله. قدرمنو، روژه د خدای پاک یو لوی امر دی، او داسې یو امر دی چې د دې په بدل کې خدای پاک موږ او تاسو ته ډېر څه راکوي، چې موږ او تاسې به د دوی ګټې نه وي اورېدلي. قدرمنو، غوښتل مې چې د عبادت او د انسانانو د قدرونو او یو د بل حق په باره کې در سره وږغېږم. مونږ په مونځ، روژه، حج، تلاوت، ذکر، نفلونو او د تبلیغ په کارونو کې ډېر تکړه یو، او دا دې دپاره چې خدای جنت راکړي او خدای بریاوې راکړي، چې دا ډېر ښه کارونه دي. د دې نه بغیر سړی په دین نه پوهېږي. څومره چې باید محنت وکړه، علماء کرامو سره کینی، احادیث، د قرآن ترجمه او داسې نور په دې باندې ځانونه پوهې کړي، نو بیا سړی عبادت ته ملا تړي. خو موږ او تاسې بسنه یوازې په منځونو، روژو، ذکر، تلاوت، نفلونو او داسې نور کارونه کړي ده. یعنی هغه اړیکې چې زمونږ د خدای سره دي، په هغې باندې موږ او تاسې یعنی ډېر زور ورکو. خو خدای چې امر کړی دی، زه تل دا خبره کوم چې مونځ سړی چې کلمه وایي، مونځ، روژه، زکات، حج، دا بیا د انسان پیژنګلو ده چې دا مسلمان شو، یو څه قبول کړل، د یو قانون د لاندې دی غواړي ژوند تیر کا، چې بیا هغه دپاره ډېر زیات کارونه دي چې د خپله کوره پیل کېږي، چې ته به د مور و پلار سره، د بال بچ سره، د خویندو ورونو سره، د خپلو خپلوانو سره، د ګاونډیانو سره او د نړۍ د انسانانو سره څنګه معاملات باید وساتې. او دا چې دی یوازې ثواب نه، بلکې د خدای پاک امر دی، څنګه چې د مانځه امر دی، دغسې د دې امر دی. که موږ او تاسې د علماء کرامو سره کینو او ترې واورو، نو وایي د خدای پاک حقوق چې دي، یعنی مونځ، روژه، زکات، حج کې یو سړی پکې یو کمای وکړه او توبه وباسي، معاف بشي، خو د انسان حق نه معاف کېږي. دا به مو اورېدلي، که نه مې اورېدلي، د علماء کرامو نه پوښتنه وکړو. نو زما مقصد د خبرو دا دی چې موږ په عبادتونو کې هغه عبادتونه چې مونځ، روژه، زکات، حج، تلاوت، ذکرونه دي، یعنی زموږ د خدای سره معامله ده، او د خدای د ښکاره د 5 ګناه چې ورته وایي، په دې کې ډېر تکړه یو. خو بیا کرا شو چې څه دپاره خدای دې نړۍ ته رالیږلي یو. ګورې په هیر مو نشي چې خدای پاک موږ دې نړۍ ته رالیږلي یو، د دې انسانانو په منځ کې خوشي کړي. اوس موږ او تاسې امتحاني ازموینه راڅخه اخلي چې دی اوس څنګه ژوند تېري، چې ما دې ته حکم کړی چې د مور و پلار دا حق دی، د خویندو ورونو دا حق دی، د بال بچ دا حق دی، د خپلو خپلوانو دا حق دی، د ګاونډیانو دا حق دی، د ټول کام ملت دا حق دی، د خاورې دا حق دی، او د نړیوالو دا حق دی. اوس هم ازمویي، دا نه چې بس موږ 5 وخته مونځ، روژه، زکات او حج کوو او ذکرونه دي او سبحان الله الحمدلله شپې ورځې په دې باندې ناست یو، لیکن د انسانیت حقونه مو د لاسه ورکړي. موږ بیا خپلو انسانانو سره ښه اړیکې نه ساتو، تګ راتګ، حقونه، یو د بل پوښتنه، چې دا موږ باید وپېژنو چې په موږ باندې څه حق دی، او دا باید موږ او تاسې پوره کړو. دا ډېره زیاته مهمه خبره ده، دومره مهمه ده لکه څنګه چې مونځ مهم دی، څنګه چې روژه مهمه ده، څنګه چې زکات او حج مهم دی. زموږ مقصد عزیزانو د دې ژوندانه نه دا دی چې موږ او تاسې په نړۍ کې ډېر ښایسته، خوشحاله، سوکاله، په امن کې ژوند وکړو، او د مرګ نه وروسته خدای پاک د موږ او تاسې نه راضي، د قبر د عذاب نه وساتل شو، په ورځ د قیامت باندې چې کوم حساب و کتاب دی هغه را سره سم وشي، او بیا لاړ شو جنت ته، او په جنت کې بیا دا ټول بیا سره یو ځای یو. نو موږ او تاسې به د دنیا مقصد لاسته راوړو او د آخرت به هم راوړو. نو داسې نه کېږي چې موږ او تاسې مازی
آخرت پسې ولګېږو دنیا را نه کېږي، یعنی نه کېږي. که داسې وای یعنی بیا به د مجاهدینو او د تبلیغیانو او د علماء کرامو او د هغه دیندارو چې هغه ډېر مشقتونه کوي او زی د خلکو خدمتونه کوي او د خلکو د پوهانې د پاره او د خلکو د سمې لارې د راوستو د پاره کوښښونه کوي، نو دا به نو دومره لوړې درجې نه لرلی. خو دا ځکه چې دا د خدای پاک امر دی چې موږ او تاسې باید دا پوره کو. دا چې موږ مونځ روژه زکات حج کوو او د دې سره موږ د خپل کورنۍ د خپل خپلوانو د خپل گاونډیانو د ټولو انسانانو حقونه خورو، ظلم ورسره کوو، دا ظلم دی، دا سړی ګناهګاریږي. د ظلم معنی دا ده چې د هغې حق نه پوره کوي. حق دا دی لکه زما چې په تا باندې پیسې قرض وي، حق دا دی لکه تا چې زما ځمکه لاندې کړي ورته نه پرېږدې، حق دا دی چې تا ماته کنځل کړي وي، عبادت مستا خوړلی وي، تا زما خوړلی یو بل ته نه ورکوو، دا ټول حقونه دي. نو دا په مونځ باندې نه کېږي. آیا د خلکو یا د انسانانو حقونه، د انسانانو نو مقصد دی د خپل کورنۍ د مور او پلار د خپل میرمنې بال بچ نه واخله او ورپسې ځه، آیا دا په عبادتونو باندې معاف کېږي؟ په دې باندې موږ تاسو باید فکر وکړو، د خپل علماء کرامو نه وپوښتو چې آیا د انسانیت حقونه، آیا د مور او پلار حقونه، آیا د کورنۍ حقونه، آیا د خپل خپلوانو د گاونډیانو حقونه، د قام حقونه، د ملت حقونه او د خپل خاورې حقونه او د ټول کائنات حقونه، نباتات دي، ژوي دي، حیوانات دي او داسې نور خاورې دي، مایات دي، اوبه دي. ځکه وایي چې په اوبو کې مصرف مه کوئ، اسراف کوونکی خدای ته خوښ نه دی. دا ټولو به پوښتنه کېږي د دې حق په پوره کوو، چې حق یې نه پوره کوو. مازې وایو چې مونځ، روژه، ذکرونه، تلاوتونه او بس د هر چا نه د مخه وړلي، دا خو ډېر اسان کار دی. ځانو په یو ځنګل کې واړوه، خدای به در باندې سات تېروي. خو دا ټولې چې در کړي دي او د دې ټولو په منځ کې چې ته ژوند کوې، د دوی در باندې حق دی او باید یې پوره کړې، او چې نه یې پوره کوې داسې ګناهګار لکه مونځ، روژه او حج د چې پرېښي دي. عزیزانو ښاد و آباد اوسئ، روژې ته ملا وتړئ، خو د انسانیت، د ژوو، د حیواناتو، د ټول کائنات حقونه پوره کړئ او د مرګ سره د خدای رضا حاصله کړئ او جنتونه حاصل کړئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.